بسم الله الرحمن الرحیم. د بنزین عجیبه تعاملات سایکلوهکزین دی او د سایکلوهکزین زه غواړم چې ریاکشن وکړم د پوتاشیم پرمنګنیټ سره. پوتاشیم پرمنګنیټ اوبلن محلول اخلم او د هغې تعامل کوم زه د سایکلوهکزین سره. نو ما سره د پوتاشیم پرمنګنیټ چې کوم رنګ دی د منځه ځي او د بیر ټیسټ وایي او دا موږ دې باندې دا معلوموو چې آیا مرکب کې غیر مشبوعوالی شته او که نشته. خو همدغه حالاتو کې که زه سایکلوهکزین پر ځای زه بنزین واچوم نو ریاکشن نه کوي. همدارنګه دویم ټیسټ چې دی هغه برومین ټیسټ دی. غیر مشبوع دپاره موږ کوو نو برومین اوبه کاربن ټیټراکلوراید برومین چې دی په کاربن ټیټراکلوراید کې دا موږ د غیر مشبوع مرکب سره یو ځای کوو. که رنګ د منځه لاړ دی مطلب دی چې مرکب غیر مشبوع دی او که رنګ د منځه لاړ دی مطلب دی چې مرکب غیر مشبوع نه دی. نو بنزین سره که همدا شرایطو کې زه تعامل کوم نو بنزین ورسره تعامل نه کوي. سره دی چې د غیر مشبوعیت درجه د بنزین چې څلور د ډېر زیات غیر مشبوع دی. هلکین کې خو دا یو ډبل بانډ هغې تعامل وکړو. بنزین کې ډېر زیات غیر مشبوع دی. هغه ډګري اف سچوریشن 2 ده د سایکلوهکزین. نو هغه تعامل چې دی هغه یې کوي او د چا چې څوک ډېر زیات غیر مشبوع دی تعامل نه کوي. بل دا دی چې جمعي تعاملات بنزین نه کوي، تعویضي کوي. نو موږ دا یو هایدروجن چې دی د بنزین دا موږ په برومین باندې بدل کړی دی. صحیح ده. او موږ لیویس تیزاب هم دې دپاره استفاده کړی. خو موږ سره دا محصول سره جمعي محصول سره جوړ شوی نه دی، نه جوړیږي. صحیح ده. نو دې نه دا معلومیږي چې بنزین تعویضي تعامل چې دی هغه ته پرایورټي ورکوي. جمعي تعامل نه کوي، تعویضي تعامل کوي. هر شرایطو کې بیا کولی شي چې هغه باندې جمعي تعامل وکړي. نو ما سره دا محصول چې دی دا سره جوړیږي، نو جمعي محصول سره جوړیږي. نو که عام طور پر بنزین ته موږ راشو نو بنزین کې زاویه کاربن کاربن ترمنځ چې ده هغه سلوشل ده. کاربن کاربن اوږدوالی 1.39 دی. صحیح ده. او د کاربن هایدروجن کاربن کاربن زاویه چې دی سلوشل ده. او موږ سره د هغې ولې داسې دی موږ سره چې د بنزین کې چې دی دا د نورو غیر مشبوع مرکباتو په څیر نه دی. بنزین کې چې کوم پای الکتران دی دا ډي لوکلایز دی، دا په یو ځای پورې مربوط نه دی بلکې شپږو هستو لاندې دي. دیو جنا دا تعویضي تعاملات کوي، جمعي نه کوي. دیو جنا پوتاشیم پرمنګنیټ سره تعامل نه کوي ځکه دا هغه د الکتران چې دی الکتران اورس چې دا پای ډي لوکلایز کلوز شیل لري. پای ډي لوکلایز کلوز شیل لري. دیو جنا بنزین چې دی دا ریاکشن چې دی هغه جمعي نه کوي او یا د هغه تعاملات چې دی ډېر زیات سټیبیلیټي ده. نو د سټیبیلیټي وجه د هغه 4n+2 پای الکتران دي یا ډي لوکلایز پای الکترانز دي چې کلوز شیل جوړ کړی دی، ډک اربیټالونه جوړوي. همدارنګه که سایکلوهکزین ریاکشن موږ د HI سره وکړو، HI سره موږ وکړو نو یو ایوډین به وصل شي موږ سره. دا هم جمعي محصول دی. خو که همدا ریاکشن زه بنزین سره وکړم، همدا ریاکشن زه د بنزین سره وکړم نو ریاکشن دی، تعامل نه کوي ما سره. او همدارنګې که زه سایکلوهکزین واخلم سایکلوهکزین دی لکه نو او د دې ریاکشن زه د هایدروجن نیکل سره وکړم نیکل سره نو ما سره د هایدروجنیشن کېږي.
د هایدروجنیشن کیږي او د شرایط چې دی 50 ډیګري سنټیګریډ دی یعنی روم ټمپریچر باندې دا ریاکشن کوم او لږ فشار سره خو که همدا ریاکشنز په همدې شرایطو کې خو سره بنزین ریاکشن کوي نه دا کوم شرایط چې موږ د سایکلوهکسین دپاره واخیستل دې سره ورسره ریاکشن کوي نه نو ریاکشن په همدې شرایطو کې 50 ډیګري سنټیګریډ وي که ته تودوخې درجه 200 کې 100 نه 200 پورې کې یا 1.5 نه 2.5 پورې او فشار لوړ استعمال کې نو سلو هایدروجنیشن به وشي چې به وشي سلو هایدروجنیشن به وشي نو یو دوګونې اړیکه به د منځه یوشي او بیا به بله دوګونې هم لاړه شي او اخر کې به اخرنۍ دوګونې چې ده هغه به موږ سره والوځي نو دا انیوژل ریاکشنې دي ناشنا ریاکشنې دي چې د بنزین نو سره دی چې ډېر غیر مشبوع دی خو ریاکشن یې د غیر مشبوع مرکباتو په څېر نه کوي